السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو الله دې وکړي چې تاسو هم زموږ په شان او رمټ او په صحت منظم یاست. ملګرو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل ایکن راځي دا مان کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسو پورې په نوټیفیکیشن در ورسیږي. ملګرو دا ویډیو ما اپلوډ کړې وه مخکې، نو دا په دې اپلیکیشن چې دا مخکې دا رقم لکه دا کوم چې ما په دې ویډیو کې ښوولی دی، دا ویډیو تاسو کتای شئ. نو اوس دا اپلیکیشن نوی اپډیټ شوی ده، کمل طریقې مې ورکې اضافه شوي دي او له ټلګرامه جلا شوی دی. مخکې به ټلګرام ته او اوس بغیر د ټلګرامه کار کوي. نو دا اپلیکیشن زه اوس خلاصوم. داسې مې کله خلاص کړو نور هغه رقم لکه کوم مخکې چې و، فقط مثلا د عکس د نوم د ډیزاین کېدا طریقه کې بدله شوې ده. دا به تاسو داسې خلاص کړئ، د عکس نوشته چې لیکلی به دې په کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپل نوم ورته ولیکئ. مثلا زه ورته لیکم دا ما ورته ولیکل. دلته به تاسو دا فونټ چې لیکلی دا فونټ به تاسو داسې غټ کړئ، مثلا په دې طریقه سره داسې مو کله ولیکو. هغه بعد دلته بیا تاسو رنګ هم ورکولی شئ. دلته زه رنګ ورکوم. مثال په طور دا رنګ ما ورکو. نو دا به تاسو څنګه دغه کوئ، دلته جوړوئ. تاسو به بیا دې ځای ته راسئ، په دې کونج کې دا درې ټاکس په دې به کلیک وکړئ. بیا به دلته دې ځای ته راسئ، دې ځای ته په دې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړو بیا به دلته په دې په حمید یم چې لیکلی په دې به کلیک پسې کړئ. لږ انتظار ورته کوو. دلته تاسو ته خپل ډیزاینونه درښیي چې په کوم ډیزاین تاسو غواړئ چې جوړ کړئ. هغه ټول ډیزاینونه دلته درته راوړئ. مثلا زه غواړم چې په دې ډیزاین یې جوړ کړم. تاسو به دې سخت چې لیکلی به دا به کلیک وکړئ. دلته لږ انتظار ورته کړئ. دلته یو ایډز پرې راځي، هغه ایډز به خامخا کتل کېږي. نو چې دا ایډز وکتل شي، له هغه بعد بیا تاسو خپله نوم مثلا هلته تیار جوړېږي، فقط ډاونلوډ یې کړئ. هلته بیا ګالري ته ځي. نور کوم طریقه دا کوم چې انستګرامونه دي، دا نور شیان طریقې هغه ما په بله ویډیو کې ښوولې دي. فقط د اپلیکیشن د اپډیټ کېدا په خاطر ما دا ویډیو بله اپلوډ کړه. دا د ایډز پرس دا به داسې کټ کړئ. دلته لږ انتظار ورته کوو. دلته دا چې لیکلی دی په دې ځای به کلیک وکړئ. داسې هم کله کلیک وکړو بیا دلته تاسو لږ انتظار ورته وکړئ چې کله دا عکس دغه سو صاف سو، مثلا عکس ښکاره سو، دا دی ګوره دا عکس جوړ سو. به تاسو به دې ډاونلوډ چې لیکلی به دې کلیک وکړئ. تاسو ته به دا عکس روان شي، دا به ډاونلوډ شي. ګوره دا عکس ډاونلوډ شو. دا عکس اوس ډاونلوډ شو. بس اوس هلته په دغه کې جمع کېږي، په ګالري کې، خو 11 منټه 15 منټه بعد هلته جمع کېږي. نو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې. نو د اپلیکیشن مخکې ویډیو کې ما ویلي زه په واتساپ کې درته لیږم. نو انشاءالله اوس به زه کار ملګری غوښتی په واتساپ کې به ورته ولیږم. زما نمبر دغه دی په دغه ډسکرپشن کې به یې زه ورکړم. بس په دغه نمبر ما سره رابطه وکړئ، د اپلیکیشن به درته ولیږم. السلام علیکم.